بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو السلام علیکم. یو نظم عنوان دی بدلون. زه د نازک حسین احساس سندرې نه لیکم، زه د ګلونو خوشبو غزلې نه لیکم، زه د رنګونو سپرلو نه باغی شوی یم، زه د ادم او د درخو بدلې نه لیکم. ما ته احساس چې د دردونو را په غاړه دی نن، ما ته چې رود د خپلو وینو را په غاړه دی نن. زه چې زرې زرې تصویر د خپل وطن وینم، د سر بدل د خپل مینو را په غاړه دی نن. څنګه خندا وکړم، څنګه خوشحالي وکړم، څنګه په مات زړه او ځیګر باندې مستۍ وکړم، څنګه د غاصبو د هتیار او د بارود د لاندې ښکلې ټپه زه د وطن د ازادۍ وکړم. زه دا منم چې زه یم یو بېوسه شاعر، زه دا منم چې قلم زما تړلی دی چا، زه دا منم چې خان نه یم زردار نه یم، فکر د کفر په فتوو زما لړلی دی چا. زه دا منم چې خان نه یم زردار نه یم، فکر د کفر په فتوو زما لړلی دی چا. خو بیا هم زړه لرم، فکر او جذبه لرم، پښتون تاریخ لرم، شعور او تجربه لرم. د حق پرستو په ټولي کې ځان لغلی ولاړ، فکر احساس په ځان د اور یوه لمبه لرم. امید مې دا دی چې یوازې به هیڅ کله نشم، امید لرمه که راټول شو نو کاروان به شو موږ. د دې ظالم غاصب نظام مخکې چې بند وتړو، که ټول اولس یو شي ملګرو نو کامران به شو موږ. د ظلم جبر علامت جدید فرعون د مصر، د 21مې صدۍ یو ګزار ته پاتې نشو. د عالمي سامراج په مخ کې احتجاج د ولس په هیڅ یو شان د سرمایې بیګار ته پاتې نشو. راځئ چې ژوند له یو مانه د روڼ سبا ورکړو، لیلا د امن له ښایست ورکړو، ادا ورکړو. د سرمایې دیو چې کابو کړو او سزا ورکړو، پښتون شعور له د جدید فکر ځلا ورکړو. بیا خو بوتان د روایاتو زه نسکور وینم، د زردارانو د بیپار مخونه تور وینم. والسلام.